السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ټول معلومات درکوم. ښایي په نړیوال جام کې د پاکستان لوبې په بنګلادیش کې ترسره سي. د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي کړکېچ له امله داسې احتمال شته چې په سږني نړیوال جام 500 ورځې سیالۍ چې په هند کې ترسره کیږي د پاکستان لوبې په بنګلادیش کې ترسره سي. څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې پاکستان کرکټ بورډ د هند لپاره یو فارمول کاروي چې له مخې به پاکستان هم د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې نه بلکې په بېطرفه ځای کې ولوبوي. اوس د کرکټ مشهوره ویبپاڼې کریکینفو خبر ورکړی دی چې د سږني نړیوال جام 500 ورځې سیالۍ کې چې د پاکستان لوبې په بنګلادیش کې ترسره کیږي، خو دا خبره احتمالي ورکړې ده چې تر اوسه لا تایید شوې نه دي. هند تر دې وړاندې د اسیا جام لپاره پاکستان ته له تګ ډډه کړې وه. د اسیا جام شورا په غونډه کې په دې غور شوی و چې په اسیا جام کې به نورې لوبډلې په پاکستان کې لوبیږي او هند به خپله لوبډله په بېطرفه ځای کې ولوبوي. اوس د پاکستان کرکټ بورډ د دې فارمول په اړه د کرکټ نړیوالې شورا او د اسیا کرکټ شورا ته خبر ورکړی دی او دغه فارمول به د 2015 کال چمپیونز ټرافي کې چې کوربه پاکستان دی هم پلی سي، هلته به هم د هند لوبې په بېطرفه ځای کې ترسره سي. نوروز منګل او اصغر افغان یو ځل بیا عمره ادا کړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دوو پخوانیو لوبډل مشرانو اصغر افغان او نوروز منګل یو ځل بیا په دې مبارکه میاشت کې د عمرې سعادت ترلاسه کړ او د روژې دغه مبارکه میاشت نوره هم ځانګړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د اصغر افغان او نوروز منګل هغه انځورونه لاس په لاس کېږي چې دوی دواړه په بیت الله شریف کې ولاړ وي او احرام یې تړلی وي. بنګلادیش له آیرلینډ لوبډلې شل اوريزه لوبلړۍ هم وګټل. بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې د آیرلینډ پر وړاندې د شل اوريزه لوبلړۍ په دویمه لوبه کې په 78 منډو ستره بریا خپله کړه او لوبډلې لوبلړۍ هم 2-0 سره وګټل. راشد خان د شل اوريزو لوبو په تازه درجه بندۍ کې لومړی او فاروقي دریم مقام خپل کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او ورلډ کلاس سپینر راشد خان له پاکستان سره تر بریالي سفر وروسته یو ځل بیا د شل اوريزو لوبو د توپ اچوونکو په تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. بلخوا فضل حق فاروقي هم د خپل بهترینو توپ اچونې له امله په لسو غوره توپ اچوونکو کې په لومړي ځل ځان ته ځای خپل کړی، له 12 مقام څخه دریم مقام ته راغلی دی. همدغه راز مجيب رحمان هم په لسو غوره توپ اچوونکو کې شامل دی چې هغه په دې نوملړ کې 8 مقام لري. په خپل ځای هم هغسې پاته دی. کامران اکمل وایي افغانستان مو باید 3-0 سره مات کړی وای. د پاکستان پخوانی لوبغاړی کامران اکمل وایي د افغانستان پر وړاندې ناسمې 11 کسیزې لوبډلې انتخاب د سیریز د بایللو لامل سو. موږ باید د نیوزیلند پر وړاندې په پوره ځواک سره میدان ته راووځو. کامران اکمل وایي چې د افغانستان خلاف په یوه لوبه کې د 4 لوبغاړو ډیبیو کول غیر منطقي وه. په 11 لوبغاړو کې 4 نوي لوبغاړي لوبول زیات دي. که 4 نوي لوبغاړي هم لوبیږي د افغانستان په څیر لوبډله باید 3-0 ماته سوې وای. هغه زیاتوي چې ځوان لوبغاړي باید له تجربه لرونکو لوبغاړو سره یو ځای لوبول سوي وای ترڅو تجربه یې ترلاسه کړې وای، خو لوبډله یې غلط انتخاب ده. همدا لامل و چې پاکستان دغه لوبلړۍ وبایلله. دا لومړی ځل نه دی چې یو لوبغاړی په خپله لوبډله نیوکه کوي، بلکې ځینې نور لوبغاړو هم ورته دریځ خپل کړی. خو پاکستاني لوبغاړو عماد وسیم او شاداب خان بیا د افغان لوبډلې د توپ اچونې قوت ته سر ټیټوي او وایي که هره لوبډله وای نو د افغان توپ اچوونکو به یې سر نه وای پورته کړی. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.